ها راځو تیر کلاس کې مونږه لوپس باندې وغږیدو چې څه شی دي څه لپاره استعمالیږي. مونږه ټول لوپس د تشریح کړو، وایل لوپ، ډو وایل لوپ، فار لوپ، مکمل څونه چې موضوعات وي باید هغه ټول تشریح شوي، ټول مې تشریح کړه. یو موضوع بل هم وایو نسټډ فار لوپ. زه کوشش کوم هر څه سمپل پرېږدم، ډېر کمپلیکیټډ کوم نه، سختوم یې نه، ځکه زه دا غواړم چې تاسو یې زده کړئ، نه چې تاسو له په تشویش کې شئ او جنجالونه ځان له وګورئ. نو څنګه چې ما تیر کلاس کې وی چې مونږه لوپونو کې خلک سټارز پرنټ کې او کسی میسی کې هغه شان ته ضرورت نشته، هغه صرف د پریکټس لپاره دي او تاسو چې یو ځل د لوپ په کانسپټ پوه شئ هغه شان به تاسو خپل هم کولای شئ. همدا ډول بیا نسټډ لوپ کې خلک عجیب او غریب کارونه کوي چې دې لپاره هم ضرورت نشته. زه تاسو صرف کانسپټ وایم چې نسټډ لوپ څه دی، باور کې هغه هم کمپلیکیټډ تاسو په پروګرامینګ کې نست مالوي، لکه څنګه چې تاسو دا وړي پروژې ګوره، لکه دس سٹار رسم کو، هغه سٹار رسم کو، دس کار او هغه شکل رسم کا، دا ډیر کمپلیکیټډ دی. پروګرامینګ کې د عمر سخت هم استعماليږي. نو زه سونه چې زما تجربه ده او سونه چې ما زده کړې، سونه چې ما استعمال کړې، زه د هغه له نگاه نه خبرې کوم. دا چې بیا تاسو سونه مخکې روان ځئ او تاسو سونه کمپلیکیټډ پروګرامونه کریټ کوئ، نو کېدای شي هغه عمر کمپلیکیټډ دا شان استعمال شي. خو د خپل تجربه پر اساس چې سونه ما کار کړی دی، نو فل حال دغه عمر باید تاسو زده کړئ چې د نسټډ لوپ با څه مطلب دی او ما چې تاسو مخکې لوپ شوی دا هغه موږ څه مطلب دی، بس دغه عمر بس کفایت کوي. نسټډ لوپ چې کله موږ یو لوپ کې دننه بل لوپ اخلو هغه ته نسټډ لوپ وایي. لکه کنډیشن موږ سره د راځي او وخت کې چې موږ دغه یو حالت ته ضرورت وي چې موږ باید ډیټا کې دننه نور ډیټا چې د هغه ترلاسه کړو. چې کله ډیټا ګوره دا لوپ چې دا د ډیټا د راخصلو لپاره استعماليږي، خو دا د بار بار میسجونو د پرنټ کولو لپاره نه استعماليږي. نه موږ په دې باندې بار بار میسجونه پرنټ کوو او نه په دې باندې موږ شکلونه رسمو. دا د ډیټا د فچ کولو لپاره استعماليږي، دا د ډیټا د راخصلو لپاره استعماليږي، که هغه د ای پی آی څخه وي، که هغه په جیسن شکل کې وي، که هغه په مای سکویل شکل کې وي، که په هر شکل کې وي. چې کله موږ ډیټا راخلو، چې کله موږ ریکارډز راوباسو، نو الته چې زموږ لوپ استعماليږي. ځکه چې مثال د خبرې تاسو خپل سوچو کې ډیټابیس کې ریکارډ زیات وي، مثال 1000 ریکارډ دي، دا 1000 ریکارډ ته په یو ځای نشي شو کولای. د هغه د شو کول لپاره چې بار بار دا ریکارډ شو شي، دا غل پر به لوپ اچي چې اول یو ریکارډ وخی، ورپسې دویم ریکارډ وخی، ورپسې دریم وخی، ورپسې څلورم وخی، ورپسې پنځم وخی. نو دغه شان لپاره مونږه چې استعمالو لوپ استعمالو. او نسټډ لوپ نه ما تاسو ته چې کله په یو لوپ کې دنه مونږ بل لوپ اخلو دي ته نسټډ لوپ وایي. لکه چې کله موږ د یو ډیټا کې دننه ورشو نور ډیټا راخلو، نو هغه ته څه ویل کېږي، هغه ته داغه لپاره موږ نسټډ لوپ استعمالو. مثال د خبرې افغانستان هیوادونه دي، موږ سره افغانستان، امریکا، عرب امارات، ایران، دا هیوادونه دي. اوس په دغه هیوادونو کې زما چې د پروینسز پکار دي یا ولایتونه پکار دي. نو اوس ګوره دوه خبرې شوې، په هیوادونو کې دنه زما ولایت پکار دي، نو زه به دوه لوپ لګوم، یو د دې لپاره چې هیوادونه وچلای، بل د دې لپاره چې په هیوادونو کې دنه د هغه ولایت را تراکي. دا یو عادي کنسپټ دی، تاسو لدر کوم یو مثال تاسو لدر کوم، مخکې به تاسو پوهیږئ. نو دغه سي حالت لپاره چې کله موږ ډیټا کې دنه د ډیټا راوباسو، نو موږ د نسټډ لوپ څخه استفاده کوو. چې موږ سره ډیټا سنگل حالت کې وي، نو بیا موږ یوازې د لوپ څخه استفاده کوو. نو نسټډ لوپ مطلب چې په لوپ کې دنه بل لوپ وي. دلته وګورئ موږ سره دا لوپ دی، مونږه فار اخسته دی. دا مثال چې دا جاوا سکرپټ مثال دی، دا سلیټ د جاوا سکرپټ دی او دلته ما کاپی کړی دی، نو سینټیکس د هغه دی بدل کړی مې نه دی، نو پامن نشي ورله. نو دلته موږ ویریبل اخسته آی او پاګه کې ما ونه چولې دی، او دلته چې کوم تر څو چې آی کوچنی وي یا مساوي لسو هانو آی پلس پلس کوا، او دې کې دنه بیا ما یو بل لوپ اخسته، او دلته مې اخسته جے او ما لیکل جے مساوي له 1 سره. نو تر څو چې جا کوچنی وي یا مساوي لسو، نو بیا دا هم شي کو پلس پلس کو، په دې کې دنه ما سټیټمنټ ورکړې. نو دا موږ سره نسټډ لوپ، دا دنه چې لیکل شوی دی دا نسټډ لوپ ویل کیږي. او په بل اصطلاح ای باندې تاسو سره کوم لوپ د دې ته اوټر لوپ ویل کیږي، او دنه چې کوم لوپ د دې ته انر لوپ ویل کیږي. او دا کار څنګه کوي د هغه لپاره یو مثال دی دلته، او ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې تاسو په دې مثال باندې په ډیر اسانه شکل سره پوه شئ. کنډیشن د دواړو سیم دي، دلته هم ویریبل کې 1 دی او دلته هم ویریبل کې 1 دی. دلته هم ویل تر څو چې ویریبل کوچنی وي یا مساوي له څلور سره، نو دا د پلس پلس کیږي. او دلته هم موږ ویل دی چې تر څو ویریبل کوچنی وي یا مساوي له څلور سره، نو دا د موږ سره پلس پلس کیږي. د نسټډ لوپ کنسپټ اصل کې دا دی چې تاسو سره اوټر کوم لوپ وي هغه به یو ځل چلیږي،
او انر چې کوم لوب هغه به تر هغه چلیږي تر څو د دې کنډیشن فالس شوی نه وي چې کنډیشن فالس شو بیا به تاسو سره اوټر لوپ یو ځل چلیږي دنه بیا تر هغه چلیږي تر څو دا کنډیشن فالس شوی نه وي د طریقه دلته تاسو پوهیږئ دا زمونږ اوټر لوپ دی او دا زمونږ انر لوپ دی کنټرول د دواړو په سر کې دی دواړو شروع کې دي لا شروع نه ده نو چې کله دا شروع کړم زمونږ اوټر لوپ دی هغه چلی یو ځل چلیدو یو ځل چلیدو دا زمونږ یو ځل چلیدلې دی ها دا تور چې ښکاري دا زمونږ اوټر لوپ یو ځل چلیدلې دی زمونږ انر لوپ دوه ځله چلیدلې دی څلورم دلته چلیدو پرنٹ شو میسج بیا چلیدو میسج بیا پرنٹ شو سټیټمنټ ران شو دلته فعال شو کنه بس خبره ختمه شو یو ځل څلور ځل بچا چلیږي ځکه دا هم څلور ځل چلیږي دا هم څلور ځل چلیږي نو اوټر لوپ یو ځل چلیدلې او دا څلور ځل چلیدو اول دی لپاره چلیدو بیا دی لپاره چلیدو بیا دی لپاره چلیدو بیا دی لپاره چلیدو نو چې کله دلته خبره ختمه شو چې بیا مو کلیک وکړو نو وګوره یو ځل بیا موږ سره اوټر چلیدو اوټر چلیدو کنټرول بیا دنه راغله کنټرول چې دنه راغله ګوره یو ځل چلیدو ورپسې بیا چلیدو ورپسې بیا چلیدو ورپسې بیا چلیدو بیا چلیدو چې بیا لاړو نو بیا یو ځل موږ سره اوټر لوپ چلیږي اوټر لوپ چلیدو بیا دنه راغله بیا چلیږي دنه بیا چلیږي بیا به چلیږي تر څو کنډیشن فالس نشي او اخره کې چې بیا به موږ سره اوټر لوپ چلیږي او دنه لوپ چې هغه به موږ سره بیا چلیږي اوس دا څه مطلب دی دا هم دغه مطلب دی دا اوټر لوپ هم څلور ځله چلیږي انر هم چلیږي خو چې کله اوټر یو ځل چلیږي نو دا دنه چې دا به څلور ځله چلیږي بیا چې کله دا دویم ځل ته چلیږي نو دا بیا چې بیا دویم ځل لپاره بیا څلور ځله چلیږي او دا چې دریم ځل ته چلیږي نو دنه چې دا بیا هم څلور ځله لپاره چلیږي ځکه دلته چې کوي وی آی کوچنی وی له څلور څخه نو آی کې 1 دی کنه څلور نه کوچنی دی کنه دنه راشي دنه چې راشي دنه ګوري یو بل لوپ دی نو اوس دا لوپ څه کوي دی لوپ کې هم ویل چې جے کوچنی وی له څلور نه نو څلور نه کوچنی دی راشي دا پرنٹ کې بیا پکې واچول شي راشي بل پرنٹ کې بیا پکې واچول شي راشي بل پرنٹ کې بیا پکې واچول شي بل پرنٹ کې ځکه دنه خپل چې نشته بس پرنٹ کاوه کنه بار بار چلیږي پرنٹ کاوه چې څلور ځل پورا شو بس دلته کیسه ختمه شو بیرته د باندې راوځي ګوري لوپ کې دلته بیا موضوع ده اوس دلته یو بیا اوس دوه شو انکریمنت شو نو بیا چې دوه څلور نه کوچنی دی او کوچنی د چوکنی دنه راغی دنه چې راغی بیا دلته موږ سره لوپ د سره چلیږي دا بیا څلور ځل چلیږي بیا به کنټرول د باندې راځي دا ګوري چې اوس درې دی نو درې کوچنی دی کنه او کوچنی دی بیا دنه راشي دا بیا څلور ځل چلیږي اخر ځل چې کله راشي دا څلور دی بالکل څلور دی نو څلور مساوي دی کنه بیا دنه راشي نو چې دنه راغی دا څلور ځل چلیږي چې د باندې لاړ شي بس دا 15 شي چې دا 15 شي د دې سره شي میچ نشي نو چې میچ نشي بس کیسه ختمه نو دا د موږ کنسپټ دی او ډیر اسانه دی مخکې به ان شاء الله په مثال کوی ماولیکول فار وګوره پرون کلاس کې مې هم تاسو دا خبر وکړه لوپس چې هر شي ته تاسو ګوره کنسپټ یو دی یو کار بار بار تر سره کول یو ټاسک بار بار تر سره کول سینټیکس فرق کوي لږ ډیر فرق سره لري باقي د هر یو لوپ کوم هدف دی د دې خاطر راغله چې یو کار بار بار تر سره کړي که هغه وایل لوپ دی که هغه ډو وایل لوپ دی که هغه فار لوپ دی که هغه فاریچ لوپ دی دا ټول موږ سره یو رقم ته کار کوي کنسپټ ټول یو رقم ته دی صرف لیکلو کې فرق دی نو چې دلته تاسو په فار لوپ کې نستډ لوپ خام تاسو کولای شئ په وایل کې هم نستډ واخلئ تاسو کولای شئ په ډو وایل کې هم نستډ واخلئ تاسو کولای شئ په فاریچ کې هم نستډ واخلئ مطلب کنسپټ په ټولو کې یو دی په ټولو کې ما کارونه کولای شئ خو صرف سینټیکس فرق کوي فار لوپ موږ ځکه استعمال چې فار لوپ ډیر زیات استعماليږي پروګرامینګ کې نو زه راغلم مورټو چې موږ سره آی دی په آی کې موږ سره 1 دی او مورټو چې آی چې دی تر څو چې آی کوچنی وي یا مساوي له څلور سره نو آی بچي کې دا به موږ سره پلس پلس کړي نو دا زمونږه یو لوپ شو دا زمونږه اوټر لوپ دی دا باندنی لوپ دی دې کې د نمګ یو بل لوپ اخلو هغه د انر لوپ ویل کې نو ځکه ما چې فار او فار کې ټوم چې مثال j دا او j کې ویلیو سو دا j کې ویلیو 1 دی او تر څو چې j کوچنی وي یا مساوي له چا سره څلور سره نو دا پلس پلس کیږي نو دلته یو ځل بیا تاسو د سناریو نو تشریح کوم بس دوه ځله تشریح شو دا نو دا سټیټمنټ پرنٹ کوم سټیټمنټ دلته هم پرنٹ کولای شي سټیټمنټ دلته هم پرنٹ کولای شي زما هدف دا دی سټیټمنټ تاسو دی لوپ ته هم پرنٹ کولای شئ او سټیټمنټ ته تاسو دی لوپ ته هم پرنٹ کولای شئ فرق وي دلته چې کوم سټیټمنټ ته پرنٹ کوي هغه د دی لوپ لپاره پرنٹ کیږي او دلته چې کوم سټیټمنټ پرنٹ کوي دا د دی لوپ لپاره پرنٹ کیږي نو دا لوپ چې دی یو ځل چلیږي او دا چې دی تر هغه چلیږي تر څو دا کنډیشن فالس شوی نه وي نو دا به تر هغه پرنٹ کیږي تر څو دا لوپ چلیږي او دا به یو ځل هر ځل چې د دې نه مخ مړه سره څه کیسه کوي راځي وګوره مثال د ماورته ولیکل چې ایکو کا مثال د خبره انر لوپ نو وګوره
او دلته راځم ورته وایم چې موږ ته یې کوکا اوټر لوپ دواړه مې ولیکو. اوس راشي وګوره صفه مې ریلوډ کړه بریک به واچو او دلته به هم واچو ګوره ښه ګوره اوټر لوپ یو ځل چلیدو کنه بیا یې نرو چلیدو بیا یې نرو چلیدو بیا یې نرو چلیدو بیا یې نرو چلیدو بیا یو ځل اوټر لوپ چلیدو بیا یې نرو چلیدو بیا یې نرو چلیدو بیا یې نرو چلیدو بیا ون چلیدو اوټر بیا یو ځل چلیدو ورپسې څلور ځل بیا یې نرو چلیدو اخر کې بیا اوټر چلیدو اخر کې بیا درې ځل اینر څلور ځل اینر و چلیدو د دې هدف هم دغه دی دغه دا کنډیشن چې دی ګوره کوډ بلاک چې دی یو ځل رن کیږي په هغه کې چې کوم کوډ هغه به چلیږي کوډ بلاک یو ځل رن کیږي هغه چې هر کوډ هغه به صحیح ځان سره ولته بلاک فرق کوي دا لوپ دی دا چې یو ځل وچلو دلته دنه بیا لوپ دی او دا لوپ چې دی بس دی په دې کې دنه خو نور شي نشته کنه بس دا میسج دی دا به تر هغه چلیږي تر څو دا کنډیشن فیل شي ونی دا به هم تر هغه چلیږي چې دا کنډیشن فیل شي ونی خو دلته دا لوپ چې دی کې دلته انټرپشن نشته دی کې دنه انټرپشن دی دلته چې کله دا یو ځل وچلیږي دلته راشي او بل لوپ دی نو دا لوپ دا سٹارټ کی دا چې کله سٹارټ کی دا تر هغه چلیږي تر څو دا فالس شي ونی وي چې دا فالس یو ځل بیا دی لراشي چې راشي دا یو ځل بیا وچلیږي چې یو ځل بیا وچلیږي بیا دی تر راشي دلته راشي بس دا تر هغه چلیږي تر څو دا کنډیشن فالس شي ونی وي نو دغه څه به تعالی میسج پرینټ کیږي او د دې مثال لخوا چې تاسو بیا اره سره وګورئ بیا تاسو په ډیر په اسانه سره پوهیږئ. اوس راځو مونږه تیر کلاس کې څه کړو تیر کلاس کې مونږه ملټیپلیکیشن ټیبل جوړ کړو او فکر کوم ما ډیلیټ کړی دی خیر مشکل نشته به کو نو الته چې د ما تاسو ته تشریح کړو چې ملټیپلیکیشن ټیبل مونږ څنګه کریټ کوو خو الته یوازې ما دغه مرکار کړو چې مونږ څه به ملټیپلیکیشن ټیبل پرینټ کړو خو نمبر به مونږ ورلا ورکو چې د 2 غواړم کله 15 غواړم د 10 غواړم ما ورلا ورکو دی به هماغه راکو وځه سوي ما وځه د یو سیستم کوم چې مونږ ته ملټیپلیکیشن ټیبل د پرینټ کړي خو زه ټیم چې یو نه تر 10 پورې ټول ماته پرینټ کا یا د 15 نه تر 10 پورې یا هم دغه چې زه ورلا ورکوم دی به مونږ سره چکی دی به مونږ سره پرینټینګ کوي خبره وسوي خبره لمړی راځم تاسو ته چې کوم اماغه تاسو ته مثال در کوم دلته لیکم نو تاسو به ډیر په اسانه پی پوه شئ ګوره ملټیپلیکیشن ټیبل اصل کې ویسه مثال د 2 لیکو نو لیکو چې یو بیا ویل شو چې ضرب د 2 مساوي کیږي د 2 سره بیا 2 ضرب د 2 مساوي کیږي څو سره ل څلور سره درې لیکو او 2 ضرب د 2 مساوي کیږي 3 ضرب د 2 مساوي کیږي ل شپږ سره دا د څه د 2 ضرب زبانه راشي د 15 ته مثال خبري یو ضرب د 15 مساوي کیږي د 15 سره 2 ضرب د 15 مساوي کیږي د 10 سره او 3 ضرب د 15 مساوي کیږي د 15 سره یو بل هم لیکم لسو والا لیکو یو ضرب لس مساوي کیږي ل لس سره 2 ضرب د لس مساوي کیږي د شلو سره او 3 ضرب د لس مساوي کیږي د 10 سره ګوره مونږ لوپ چلو او مونږ د یو کار کو مثال دوتم چې یو نه تر څو پورې مال ضرب زبانی راکه بس اتومات ټول بیت خپل راکی بس خلاص اوس دلته تاسو لاجیک ته فکر کوئ ته دې ټول کې فکر وکړه دا نمبر څنګه کار کوي دا یو 2 3 ګوره مونږ سره تکرار راغلي دي دلته بیا یو 2 3 تکرار راغلی دا بیا یو 2 3 تکرار راغلی دلته چې دی چې دا کله تکراری کوي نو لګوره دا ور سره تکراریږي 2 2 2 او دلته وګوره چې دا یو 2 3 تکراریږي نو بیا راغلی چې 5 5 5 ماغه پرن کیږي او دلته بیا موږ سره چې راځي یو 2 3 راځي دلته بیا موږ سره لس پرن کیږي نو ته په دې لا سوچ کې اوس ته چې دې لا سوچ کې نو زه به تاسو دا وخېما دا بدله مخې لکېدم اوټر لوپ یو ځل چلیدلې ده یو ځل چلیدلې ده ګوري 2 دې بدل شوی دی پکې چې نه چې بدل شوی دی نه سیدا او اینر لوپ څو ځل چلیدلې ده اینر لوپ چې دی څلور ځل چلیدلې ده نو کومه دا راوالو چې یو 2 3 څلور مطلب دا د اوټر نه لاس راغی او دا چې د اینر نه لاس راغی او دلته کیلکولیشن شو چې دا لدې سره ضرب کنو دا به تاسو لاس درشي بس کیسه ختمه اوس مثال دا یو راواله یو 15 په 15 کې یو 15 2 15 لاس 3 15 لاس دې کې وګوره دا غو ویلیو ته چې دا انکریمنت کیږي یو 2 3 راځي خو دا هغه ویلیو چې دا هر ځل انکریمنت کیږي نو دا چې د همغه سیم ټو سیم پاتې کیږي اول یو دا 15 دا 2 دا 15 دا 3 دا 15
نو دلته هماغسې ده که نه مونږ سره اوټر لوپ هماغه یو اوټر لوپ دی خو دا 4 ځلې چلیږي نو که دا موږ 5 کنسیډر کو نو دا خو هماغه یو 5 ده ګوره دا هماغه یو دی خو دا 5 ځلې وچلېږي دا موږ سره بدلیږي بار بار نو همدا کانسپټ په نظر کې نیولو سره زه ستاسو دا کار کوم ګوره لیکم فار لوپ فار کې لیکم چې مثال د خبرې ای مساوي کېږي 1 سره 1 سره ولې ځکه زموږ ضرب زباني د 1 نه شروع کېږي یو په 2 کې 2 یو نه شروع کېږي او څو پورې چلول دي لسو پورې چلول دي نو زه لیکلی شم چې تر څو آی کوچنی وي یا مساوي لسو نو تر هغه دا وچلوه او آی چې کو دا انکریمنټ کوه دا یوه خبره شوه اینر ته راځم اینر کې ولویم چې فار او فار کې ورته چې موږ سره جې مساوي د 1 سره او تر څو چې جې کوچنی وي یا مساوي له چا سره له لسو سره نو دا به څه کې دا به موږ سره بار بار انکریمنټ کې یا بار بار موږ سره انکریمنټ کې او دا براشم او واچوم اوس ګوره ها واښه دا یو ځل چلیږي نو چې یو ځل چلیږي یو ځل چې دی چلیږي عملاً د لخیمه دلته د عملاً خیمه ګوره دلته زه راځم د آی ویلیو ورچوم صحیح شو زه دلته هم چې دلته اچوم دلته چې تاسو لا پته ولګي ها ګوره ایکولی کوم آی ویلیو اچوم او سره چې کوم کنکټ کوم دا علامه او کنکټ کوم سره چې د جې ویلیو زه سویم دا یو ځل چلیږي دلته به یو راشي دا به لس ځله چلیږي لسو پورې به راشي بیا به دا یو ځل چلیږي دلته به 2 راشي دا بیا لس ځله چلیږي دلته به 3 راشي دا بیا لس ځله چلیږي دلته به 4 راشي دا به بیا لس ځله چلیږي ل 15 تر لسو پورې راشل دا سفري لوډ کا وګوره یو راغی کنه څه شو اوس دا بیا چلیدل دی دلته زبردست کوم چې بریک بوله کوم نو تاسو له پته ولګي دلته به راشم بریک دلته بوله کوم یکو به کوم بیا بیا پوه شئ بیا اوس ګوره ما تاسو چې دا یو ځل چلیږي دا لس ځله چلیږي نو ګوره دا یو ځل چلیدو بیا دا شروع شو ګوره ما یو ویلیو خو نه بدلی کنه یو ځل چلیدلې دی دا او دا لس ځل تاسو چلیدو بیا وګوره دا یو 2 او چلیدو بس 2 شو کنه او دا وګوره لس ځله چلیږي ګوره دا ویلیو نه بدلیږي ځکه یو ځل چلیدلې بس 2 دا لس ځله چلیږي دلته وګوره دا چې 3 دی او دا لس ځله چلیدلې دی دا وګوره 4 دی دا لس ځله چلیدلې دی دا وګوره 15 دا لس ځله چلیدلې نو تر دې نه ساده کیږي زمونږ لوپ کې زمونږ ضرب زبانه کې هم دا کانسپټ دی دا چې دی بدلیږي او دا یو ځل چلیږي دا هم بدلیږي دا یو ځل چلیږي نو ما خبره ده لکه څنګه چې دلته ما تاسو ته شو کړه نو دلته به هغه ویلیو واچي هغه انکریمنٹ کیږي لکه 1 2 3 چې راځي نو هغه موږ سره د جې ویلیو ده هغه موږ سره چې ده هغه موږ سره د جې ویلیو ده نو دلته به راشي مرتبه کوم چې موږ سره د جې ویلیو پرنټ کا بیا نه ورسته چې ده موږ سره بیا نه ورسته چې ده موږ سره د ضرب علامه ده نو هغه خو سټرینګ دی نو کنکټینیشن واچوا او راشه 100 تولی کا واستاد ضرب علامه راغله خلاص بیا چې ده بیا موږ سره هغه ویلیو ده چې هغه یو ځل چلیږي لکه د آی ویلیو دلته به راشي د آی ویلیو والا کیسه ختمه بیا چې ده موږ سره بیا چې د موږ سره مساوي ده نو مساوي خو سټرینګ دی بیا د کنکټینیشن واچوا راشه ته مساوي ولیکا خلاص او بیا چې ده نو بیا د دې دواړو موږ سره یو فرموله چې د دې سره ضربېږي د لاس راځي نو دلته به راشي کنکټینیشن نو وروسته دلته به ټکی واچي ورته به وایي چې جې ضرب د چی شي ضرب د آی بس دا ورته ولیکي دا دی ولیکو اوس راشي سفري لوډ ته وګوره د یو نه شروع شو تر لسو پورې تعالی ضرب زبانی درکړو دلته راشي وګوره یو په یو کې یو 2 په یو کې 2 3 په یو کې 3 دا وشو دلته راشي یو په 2 کې 2 په 2 کې 4 هم د سل شلو پورې دا د 3 دا د 4 دا د لسو پورې نور زیاتول غواړي بدل د ویلیو ځکه د سلو پورې غواړم دام سل کا او دام سل کا خو کدا د سل کو نو دا به یو ځل چلیږي دا به سلو پورې ضرب زبانی درکې خو زم چې سلو پورې مرا کو لسو پورې سیده خو سل دغه راکا د سلو پورې ضرب زبانی راکا نو راش سفري لوډ کا او څو ګورا د سلو پورې یو نه شروع شو او اخري ضرب زبانی سو داغه د سلو ده یو په سلو کې سل دو په سلو کې 200 3 په سلو کې 300 بس ګرځه په یو وار سره بستا چي کیږي بدل ته ویلیو بدلو اوس که زه ته چې دی یو لکه پورې راکنو د نظر به زبانی خو به تاسو عمر کې نه کتل او سفري ډوټ کما نو به تاسو دی یو لکه پورې ضرب زبانی چې کې درکې با لوپینګ روان دی لکه لوپ لا روان دی یو لکه پورې به تاسو ضرب زبانی شروع کړو پورا کوي موږ مخلي ونیان یو او تلاش صفحه یو ځلې بیا لوډ کا
نو بس دا ستا چې دا ستا ضرب زبانی کیسه شو. اوس می څو پورې زره پورې می لګه چې ورکو. نو چې دا زره پورې موږ سره لګه چې فرند شو. زره پورې تا ته ضرب زبانی فرند شو. نو دا موږ سره د نسټ لوبه کانسپټ د استعمال دی.